یقین وکړه دا فیصله دا مشوره د ماره په شیرګل کې راکړه و زمانه نم یاد ده هم د دې په وینا باندې ما خپل کار چې الحمدلله نو لک صبر وکړه تا مرګ ولا دي تادي کې پورګه لک صبر سره 2 منټه او یو منټه دې دا صبر وکړه نو خالد جان به دا کم ټیک ټاکران جنته شو لکان چې دا فلټر لګي کفارس کدا فلټر ریموټ شولې د ټیک ټاک نو دا به ویل دا مخونه خسته بالکل بخسته کوي په ذمہواره بخسته کوي زنه نو ستا په ویډیو کې وایم او بسم الله الرحمن الرحیم خالد جان را سره دی او پسند کې را سره لالا دی کتون کو دا سره موږ د ډېر مهنت نه بعد د ډېر سيزون نه واړو نن یو خپل روزګار یو خپل برند یو خپل کاروبار تر راغلی دی د هر سنه توبه تایب شوی دی نو کتون کو نن هغه یو خپل پروډکټ د ویښتو باره کې د مخ د ښایست باره کې د غاښونو د سپینوالي باره کې او داسې رولر د ویښتو لپاره مختلف پروډکټ لانچ کړي دي خالد جان د رستم په بازار کې ډېر خوشاله شوم چې داسې انسان او بیا یو خپل ملګری او بیا د سوشل میډیا ملګری سپورټ اول مونږ بیا ټول پښتنو له پکار دی لالا سوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو عبدالحکیم صاحب بخار جسم خبره وکړي خالد جان یو تکړه انسان دی ځواني کې سړی نه مسټیک کیږي بشوي د هر جانا هر څړې د ځان کې سوچي ما نشوي تاسو نشوي د هر جانا شوي دا خالد جان د وګون ګوتل نه دي هر څړې چې څومره خلک دا ویډیو ګوري کم از کم چا د سوشل میډیا محمد بجانه کې جانبه پناهي خدای خبر به مونږ شیر تکو ماشاءالله خالد جان زموږ ورور دی زموږ سره ډېر وخت نه چې کم دی ناشته پاسته دی دا خپل روزګار ما چې کم دی دا ډېر د پروډکټ آرډر کړی دي الحمدلله چې څومره مرګري زما کو وختي ورېدل زما د خپل دانی نو چې جب خیر دا پټه درکم دا په کوله او ماشاءالله زما وختو سره ډېر زیات خوش او خوالي طرف ته لاړ ډېر زیات ګنجن زما مرګري دي شي په سواد کې شتا په دې کې هغه ته د ویډیو کتلې دا خو صرف یو ډیله د کومه چې لانجه زما سره راوړی دا پیسې زمانه لاړ او ویراونه لګري او دا ما پیسې لګېږي ظالم ویډیو باندې کې دا وایي چې مرتاګ مرګره نه دی او مبارکباد ورکو نو ټول ورن ته وایي چې ان شاء الله سپورټ کوي ماشاءالله خپل برند خپل کار راوړي او سوشل ورکر دی ان شاء الله اوس ښه کار کوي موږ ټول له پکار دي صحیح خالد جان ته مبارکباد درکو ماشاءالله خپل پروډکټ راوړي دې د پاره لاله مانه کلاول کو نه راځم خو ماشاءالله چې پانچ کم دی کې ډېر خراب دی نو دا مرګلو ډېر سواد مې لوي دا مرګلو د کوم صاحب پروډکټ مالي وی ماشاءالله ډېر زیات خوشاله دي دا راته وایي چې څه سوچ دا پروډکټ انتخاب وکړو دا شروع کړی ډېر مننه لالا او عبدالحکیم صاحب بخار زموږ سینیئر دی ډېر زیات خوشاله کوم چې د سوشل میډیا ملګری راشي او ما سپورټ کی نو والله چې بزړه کې نیم نیم غټېږم څنګه چې تا خبر وکړه چې سوچ څنګه راغی د روزګار نو د نن نه 2 کاله مخکې د عبدالحکیم صاحب سره ناسم الله دې ورله ژوند ورکړي دا راته وایي چې یار دا تو کم ویډیوز وغیره کې یا د پیرو یا پیرکته یا تعویض بره وایي دا خلک شرک پروموټ کوي دا حکیم صاحب دا دې ولاړ دی د دې خبرې ګواه دی دا راته وایي چې د دې په ځای ته خپل یو پروډکټ لانچ کړو ته هغې له دومره خواري وکړې کم چې ته دغه خلکو لکې او دغه خلک بیا پښتانه دوکه کوي نو د دې په ځای باندې ولې نه چې ته خپل یو پروډکټ لانچ کړې او په هغې کې ښه حلاله او مزدوري کې له 100 روپۍ پښتنو ته به هم پیدا رسي یقین وکړه دا فیصله دا مشوره د ماره په شیرګل کې راکړه و زمانه نم یاد ده هم د دې په وینا باندې ما خپل کار چې الحمدلله نو لک صبر وکړه تا مرګ ولا دي تادي کې پورګه لک صبر سره 2 منټه او یو منټه دې دا وایي صبر وکړه دا چل دی چې د هغې په وجه باندې نن زما زندګي چینج شو الحمدلله ما هغه ویډیوز وغیره تاسو به نه کتلي 2 کاله وشو چې زما په پیج کې به داسې پوسټ نه شوي چې بغیر معیاري حکیم صاحب په دې خبرې به تاسو ګواه د هغې نه پس ما دا سوچ وکړو چې زه به ځان له تیل شیمپو فیس واش کریم پیسې ګوره هر سړی ګټي که ته دې بازار کې وګورې څوک څه خرڅوي څوک څه خرڅوي هر سړی نو هم بچو لرې ده کوي خو زم کار هغه کار دی چې ته یې ورور مسلمان له پیدا هم ورکړم او پیسې مو ګټه نو الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم د هغې نه پس لا تعداد ریزلټ یې تاسو به ویډیو کتلي وي چې خلک راغلي دي دلته الله پاک د چا ویښته په وطن د دې په مدد سره الله پاک هیله شفا ورکړي دا زمونږ تیزدم شیمپو دی ٹھیک شو دا به څه کار کوي دا تیزدم ښه راځي دا کوم مثال ستا ویښته وځي ستا په سر کې خشکي وي ستا ویښته دوه سري کېږي کمزوري وي
نو لاله د دې طریقه کار مون په خپل ویډیوز کې دراکو خیر دیتا ته بدل بیا سکلیک درو لیکن پروګرام کې وو لګي د دې نه په مثال ته هغه تیل والی کوشش وکړي چې وختو ویګونو ته ورسي هغه په غوړی او چې بیا کله بیا تین ځنه په پېزدم شیمپو به ویندي په 24 غنټو کې دنه ستا وخت ته وزینو نو بنو دی هغه په 24 غنټو کې دنه رامني ماشاءالله بدا په چیلنج خبره ده چې په 24 غنټو کې راځي او بیا که یو سړی وي چې وخت مې راکېږي نو هغه کم از کم 20-25 غنټې مړي ځکه چې داسې په ټیم نه راکېږي که نه د هغې سره زموږ سره تیزدم بیوټي کریم دي چې که ستا په سکن باندې تیرزري وي ستا په سکن داني وي ستا د مخ هر قسم مسلې وي یا رنګ دې تور وي نو بالکل تاسو دا یوز کولی شئ دا به تاسو له په 5 دن کې دنه ریزلټ درکړي نو خالد جان به دا کم ټیک ټاکران جنتی شو لکان چې دا فلټر یې لګي کفارس کړه فلټر یې ریموټ شولې دا ټیک ټاک نو دا به ویل دا مخونه خسته بالکل به خسته کوي په ذمہواری به خسته کوي زنانم ستا په ویډیو کې وایم چې زما پروډکټ کم سړی له ریزلټ ورنکو خالی بوتل دی وروړي زه د چانه پټې دی نشم خپل پیسې واپس کوي کله پوری دا په الله چې غټه کفنیم ذمہواری بالکل صحیح خبره زه یو خبره کوم د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی او دا سنت طریقه ده چې کم دکاندار یو سیس چاله ورغو او هغه دی واپس وایي سکټ هم دیونه کی نو دا یو سنت ژوندۍ کول دي بالکل که ستاسو زما پروډکټ نه وي چا هم اغوستی وي خالي بوتل یې راوړئ او خپل کې څه ته پاسه کولی بیا د هغې سره د غاښونو دا دوايي به دا به تاله په 2 منټه کې دنه زما په دکان کې به زیړ غاښونه سکین کا وروسته 500 روپۍ ورکوي هغه جل غاښونه تاسو کې چا شته چې د چا مینه سوار دی کړي وي ستا په غاښونو کې نور څه مسلې وي او خولې نه دې بدبوزي د یار دوست سره نږدې کېناستې نه شي راشه زما دوکان ته اول به پرې غاښونه صفا کوې چې د سپین کړو بیا به 1500 روپۍ راکړې که د سپین نه کړو یو مړه بېعزته مې کوزه زما دغه نه به تاته سره زه به داسې پروډکټ درکوم دا کم وایي او دا د تیزدم درمارولر د دې فایده به دا وي لاره او یو سړی په ویښتو باندې دا تیلو لګي کمزې خالي وي چې سر ګنجا وي په دې ډول رولر به داسې لږ مساج وکړي ټیک شو د دې سره به د ده د اوږدو ځایونه راویښ شي سرمن به یې راویښه شي د ده ویښتو به خپله راټوکېږي نو د دې سره به ډېر ښه ریزلټ ورکړي که یو سړی پنځم تیل یا پنځم شیمپو وړي نو د هغې سره ضروري ده دې پنځم درمارولر وڅښي اخري په څوک دا اورل کول غواړي نو دې به څه طریقه کار چې مونږ په لانجه وانه دی حکیم صاحب ویډیو مونږ وکړو بیا په لانجه مونږ پیسې ته غواړي زه ورته وایم که چا ته پکار وي نو رستم بازار ضلع مردان دی رستم بازار ته چې څنګه راشي دلته په سیخ میډیکل سټور یو مین دی هغې د مخامخ چان پلازه ده په چان پلازه کې په 2م فلور باندې زما برانچ دی راتلی شي که آنلاین ته د پاکستان په هر ګوټ کې 0343239786 په دې نمبر باندې رابطه وکړه لاله به په سکرین هم ولګي بالکل که ته د پاکستان په هر ګوټ ستا تر کوره پورې به ته एकदम پروډکټ ورسېږي حکیم صاحب اخري یو د دې خبرې شعر کوم ته مشتاق صاحب او خالجان صاحب زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم په روزګار باندې زه د مبارکباد یم ځکه په پهله ځل رالم بیا داسې پروډکټ چې هغه د انسان په حسن کې کار کوي دی لکه مطلب ویښته انسان حسن دی ویښته نشته دی نو ستاسو سره د ویښتو لپاره سیرم شته دی د هغې لپاره شیمپو شته دی یا یو یونیلر دی بالکل دا خلکو غوښتل خو دلته ګونه زیات افغانستان زموږ ملګرو په سعودي عرب نه راوړي دلته ما سره فرق ډاکټر دی قسم دی چې دا ډاکټر هم بولي بالکل دا میډیکل دا اکثر دا لږ واړه سوریمو کې دلته ویښتو اکثر دا سامان پټ کړي وي دا چې داسې مساج کوي یا کولاوي بالکل ښه راخېږي هغې سره بیا د هغې سره دوی چې کوم دا غاښونو دا سپینوالي دا دوی کوم دا ټوکو ښودو نو بالکل راتلی هم شي انلاین هم کولی شي داسې خلک سپورټ کول یا زموږ په هم خلک سپورټ کول یا هر ځای کې غریب خلک هغې خپل روزګار وکړي هغې سپورټ کول دا زموږ خپله کامیابي ده نو کوشش وکړئ چې ډېرې سپورټ کوئ ښه سپورټ کوئ چې داسې بیا څه د اراده ونه کړي چې بیا به موږ ګناهګار شو انشاءالله موږ به سپورټ کوو بار بار موږ به دوی سپورټ کوي بالکل بس ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړئ او انشاءالله دا کوم پروډکټ دی موږ ټرای کړي دي ملګرو موږ زما خپل ویښته ډېر زیات ووتل الحمدلله اوس بالکل ښه شوي دي او هر کوم ته آرډر کړي دي نو تاسو هم آنلاین آرډر وکړئ انشاءالله خالجان صاحب به تاسو ته چې کومه علاقې انشاءالله در رسوي به او بل دا ده چې موږ ته کار ونه کړي په دې وجه د پیسو نه خلاص کړو چې کوم دی ماشاءالله کامیابۍ ته روان دی ویډیو مخکې شیر کړئ کوم کسان د دغه مسالو شکار دي نو چې هغوی ته پیدا ورسي ډېره مننه